بشیر وطندوست هم د نن ورځې لپاره مې د انګلیسي جملې په دې شکل دي. I will be here from Monday to Friday. زه به د دوشنبې څخه تر جمعې پورې دلې ته اوسېږم یا دلې ته یم. He went from Kandahar to Uruzgan. He went from Kandahar to Uruzgan. دی د کندهار څخه اروزګان ته ولاړی. A majority voted against the bill. A majority voted against the bill. اکثره خلکو یا اکثره رایه چې ورکړل شوه هغه د دې قانون خلاف وه، یعنی قانون پاس نه شو. They visited us from time to time. They visited to us from time to time. دی موږ ته کله ناکله یا یو وخت تګ راتګ یې راځي. He often makes people angry. He often makes people angry. دی کله کله د خلکو سره جنجال کې د یو جنجالي شخص یا انسان دی. I regret having said so. زه پر دې پښیمانه یم چې ما دا وویل یا مې ویلي دي. Is this your first trip abroad? Is this your first trip abroad? دا ستا اول سفر دی و خارج ته. They greeted us with smile. دوی موږ ته په خوشحالۍ یا په تبسم باندې ښه راغلاست وویلی. I guess that she is 40. زه داسې فکر کوم زما په خیال سره دا 40 کلنه ده. He stopped to talk to them. He stopped to talk to them. د دوی سره خبرې بندې کړلې یا نه غواړي چې د دوی سره خبرې وکړي. She is practicing the Casio. دا د کاسیو آلې تمرین کوي یا هغه غږوي. They are pretty. They are pretty. دی ښایسته دي. You should follow your doctor advice. ته باید د خپل ډاکټر مشوره چې درکړې ده هغه یا د هغه پریز چې درکړی دی هغه عملي کړې او په هغه تعقیب کړې. This song is popular in Uruzgan. This song is popular in Uruzgan. دا غزله یا دا سندره په اروزګان کې مشهوره ده. It's very cold today, isn't it? It is very cold today, isn't it? نن هوا ډېره یخه ده یا ډېره سړه ده، ډکه نه ده. She told me she knew my brother. She told me she knew my brother. دې ماته وویل چې زه ستا ورور پیژنم. دوستانو خدای دې وکړي چې په جملو باندې پوه شوي یاست. که په کومه جمله په کوم لغات په کوم ځای باندې کې ستونزه لرئ ور باندې پوه شوي ناست کمنټ راته راکړئ. زه به تاسو ته جواب یا تشریح کوم درته او زما چینل د سره سبسکرایب کړئ، د نورو دوستانو یا ملګرو سره یې شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.